بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته په ورډ پروګرام کې یو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو په ورډ پروګرام کې ټول د ورډ پروګرام چې کوم شارټکټ کیز دي دا په یو کلیک سره راوړو. لکه اوس دلته ګورئ د یو نه واخله تقریبا 248 شارټکټ کیز دي، دا ټول چې دی د ورډ پروګرام دي او په یو کلیک سره چې دی دا مونږه دلته راوړو. ګورئ دلته لیکلي نمبر دی، کمانډ نیم دی، موډیفایرز دی او کی ده. آل کیپس مطلب که غواړئ چې دغه ټول غټو حروفو ته چینج شي د دې شارټکټ کی ده کنټرول پلس شفټ پلس ای وهئ دا ټول حروف چې دی دا به غټو ته چینجېږي. لکه مثال داسې اوس دا غواړئ چې کنټرول شفټ ای وهئ دا ټول به غټو ته چینجېږي. همداسې دغه ټول حروف دي تاسو ته چې دی طریقې ویلي دي، مطلب کی ښودلې ده او دلته چې دی کمانډ نیم لیکلی چې کوم کار اجرا کوي، یا د بولډ شارټکټ شی دی، یا د بک مارک شارټکټ شی دی، یا د اټو فارمټ، یا د کینسل، یا د چینج کیس او دلته یې شارټکټ کیانې دي. نو دا به څنګه راوړو؟ را به شو زه به یو نوی ډاکومنټ اوپن کړم. تاسو به دې ډاکومنټ کې راشئ، لومړی خو دا دی چې ویو ته به راشئ. ویو کې به میکروز ته راشئ. میکروز کې به ویو میکروز کلیک کړئ او دې کې به تاسو بیا راشئ، دلته به د میکروز ان کې به ورډ کمانډز پیدا کړئ. دا مو چې پیدا کړ د بره سرچ کې به تاسو ورته میکرونیم کې به ورته ولیکئ چې لیست کمانډز. ګوره LIS چې ولیکئ دا لیست کمانډز راغی، دا به کلیک کړئ، دا به رن کړئ. رن وروسته کریټ ا نیو ډاکومنټ ویچ لیست تاسې ته دوه انتخاب درکړي، کرنټ کیبورډ سیټینګ دی، آل ورډ کمانډز دی. نو تاسې به کرنټ کیبورډ سیټینګ چې دا ټیک مارک دی دا به اوکې کړئ. اوکې نه وروسته چې دی موږ ته شارټکټ کیز راکړه، خو دا چې دی دا نمبر نه لري. زه غواړم چې دې سره نمبر هم اضافه کړم چې دا څو دانې دي. نو تاسې به راشئ د دې ټیبل لیاوټ ته او دلته په دغه کمانډ نیم کالم کې به کلیک وکړئ، انزرټ لیفټ به کلیک کړئ چې یو کالم اضافه شي. دا کالم به داسې لږ به داسې کوچنی کړو نمبر دپاره. دلته به زه ورته ولیکم چې نمبر. اوس به تاسې راشئ دلته او سلیکټ ته به راشئ، دې لیاوټ کې چې دی سلیکټ ته به راشئ، سلیکټ کالم به کلیک کړئ. دې نه وروسته راځو هوم ته، دې ته نمبر ورکوو. هوم ته به راشو، هوم کې چې دی دلته به نمبرینګ ته راشو. نمبرینګ کې چې دی دغه نمبر سټایل چې کوم ستاسو خوښ وي په هغې کلیک وکړئ. زه غواړم چې دغه نمبر سټایل وکړم. دا نمبر خو یې واخیسته، خو زه غواړم چې دلته دغه اولني رو کې چې دی دې نه زه ختموم. هغې نه مې ختم کړو. ګورئ لاندې چې نمبر د 1 نه سټارټ شو. اوس تاسو راځئ لاندې راشئ، مکمل نمبر یې واخیسته. هر یو پیج کې چې دی خپله هیډر رو شته، هغې کې نمبر لیکل شوی. لاندې راغلو نو ټوټل موږ سره 248 شارټکټ کیز دي. دا ټولې په اسانۍ سره موږ دلته جوړې کړې د ورډ پروګرام. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې شارټکټ کی ورډ پروګرام کې را پیدا کړئ، په اسانۍ سره استعمال کړئ.